الله رب العالمین لکه څنګه چې بعضې ځایونو ته بعضې مکاناتو ته فضیلت او غوروالی ورکړی، لکه مکې مکرمې ته چې یو مونځ یو په 1 لاک باندې حسابېږي د اجر په لحاظ د بنده دپاره، او خیر بقاع الارض په مخ د ځمکه غوره ټوکړه ده. بیا مدینه د یو مونځ یو په 1000 باندې، بیا مسجد اقصی یو مونځ یو په 500 یا په 2500 مختلفو روایاتو کې راغلي. جمعتونو ته الله رب العالمین خاص فضیلت ورکړی دی. دا غوره مکانات او غوره ځایونه دي. نو دغه شان الله رب العالمین بعضې اوقاتو له هم فضائل او غوروالی ورکړی دی. لکه رمضان المبارک ته خاص فضیلت حاصل دی، او ولې به حاصل نه وي؟ ځکه چې قرآن په دغه میاشت کې نازل شوی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. لیلة القدر ته به خاص فضیلت حاصل دی. انا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. محل شاهد هم دغه شان الله رب العالمین دی ورځو ته چې کوم ته 10 ذی الحجه ویل کېږي، دې ته الله رب العالمین د کال په نور ورځو باندې خاص فضیلت او بهتري او برتري ورکړې ده. او قرآن کې هم د دې ذکر شته، او په احادیثو کې هم. لکه کوم آیات چې ما ولستو، والفجر، الله فرمایي زما د قسم وي د سحر په ټایم او د سحر په وخت باندې، وليال 10 او په غلس شپو باندې. د لس شپو نه مراد څه شی دی؟ کوم چې مشهور مفسرین دي لکه عبدالله ابن عباس، زبیر، مجاهد رحمه الله، دارنګ ډیر سلف صالحین، او ټول دا وی وليال 10 مراد انها 10 ذی الحجه. حافظ ابن کثیر رحمه الله، امام طبری په خپل تفسیر کې لیکلي چې وهو الصحیح، غوره قول هم دغه دی. په دې کې بعضې مرفوع روایتونه هم شته چې مراد د دې 10 شپو نه دا 10 ورځې د ذوالحجې دي. شپه ذکر کې خو شپې نه مراد ورځ او شپه دواړه وي. لکه عموما زمونږ ستاسو د پښتنو په حساب کې هم دغه شانتې ده. یو میلمه چې د چا کره راشي تپوس ترې کوي څو شپې تېرې کړې، د هغې معنا دا نه وي چې شپې له به راته او د ورځې به نه و، معنا ورځ او شپې دواړه. نو بنا بر قول راجح د مفسرینو د دې 10 شپو نه مراد 10 ورځې د ذوالحجې دي. نو چې الله رب العالمین په یو شي باندې قسم خوري، هغه عظیم ذات دی، لوی ذات دی رب العالمین. نو هغه په معمولی شي باندې قسم نه خوري، نو په هغه شي باندې قسم رب العالمین کوي چې هغه هم د عظمت والا، د لوی والا شی وي. نو دا شپې دا عظمت لري رب العالمین په وړاندې باندې. قرآن کې الله رب العالمین سورة الحج کې فرمایي لیشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم. دوی به د الله رب العالمین ذکر کوي په خاص ورځو کې. دی خاص ورځو نه څه شی مراد دی؟ امام ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې مفسر د قرآن، هغه وایي الایام المعلومات ایام 10 ذی الحجه. دا ایام معلومات یعنی دا خاص ورځې چې دي د دین مراد دا 10 ورځې د ذوالحجې دي. دا روایت په صحیح البخاری کې ده، باب فضل العمل فی ایام التشریق. امام بخاری دا روایت راوړی. نو قرآن کې هم د دې ذکر شته د 10 ورځو. دې ورځو ته دا فضیلت ولې حاصل دی؟ علماء د ډېرې وجې لیکلي دي. یو خدا چې دا ورځې د ذوالحجې په میاشت کې دي، او ذوالحجه میاشت دا د کومو میاشتو نه ده؟ هغه 4 حرم چې کوم ته ویلی کېږي، 4 عزتمندې میاشتې. نو یوه پکې د ذوالحجې میاشت ده. بیا خاص فضیلت دې ورځو ته د دې وجې نه حاصل دی چې په دې کې حج دا لویه فریضه دا ادا کېږي. دې وجې نه دې میاشت ته ذوالحجه ویلی کېږي، د حج میاشت. او یو بل وجه هغه اصل کې دا ده چې په دې ورځو کې
دوه ورځې دي چې هغه رب العالمین ته ډېرې غوره دي. لکه امام ابو داود، امام احمد بن حنبل په صحیح سند سره دا روایت راوړی، عبدالله ابن قرط رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه روایت کوي چې ان اعظم الايام عند الله تعالی یوم النحر ثم یوم القر. د الله په وړاندې د ټولو نه لوی ورځې په ټولو ورځو کې دوه ورځې دي، یوم النحر یو د قربانۍ ورځ، ثم یوم القر او بل یوم القر. یوم القر هغه 11 د ذوالحجې ده، دې ته یوم القر ځکه وایي چې حاجیان د طواف افاضې نه فارغ شي نو قرارې او سکونت او اوسېدل په مینا کې بیا په دې ورځ باندې کوي. 11مه ورځ دا د الله رب العالمین ډېرې خوښې ورځې. نو دې 10 ورځو ته دا فضیلت چې حاصل دی په دې کې یوه ورځ د یوم النحر، بل په دې ورځو کې یوه بل ورځ ده چې هغې ته ویلی کېږي یوم عرفه. د عرفې ورځ پکې ده خاصتا، او د عرفې ورځ تاسو ټولو ته پته ده چې هغه یوه خاصه ورځ ده چې ډېر فضیلت د هغې راغلی. یو د هغې فضائلو نه د عرفې په ورځ چې کوم فضیلت راغلی دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي، مسلم شریف کې دا روایت دی، سننو کې مشته، د ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي صیام یوم عرفة انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي بعدها والسنة التي قبلها والسنة التي قبلها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په الله باندې دا یقین دی چې کوم انسان په دې ورځ باندې روژه ونیسي د عرفې ورځ یعنی 9 د ذوالحجې، نو دغه انسان د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه به معاف کیږي. نو داسې یوه بهترینه ورځ په دې ورځو کې ده. د دې وجې نه د دې ورځې د روژې ډېر اهتمام پکار دی. په یو روایت کې داسې هم راغلی دی، مسلم شریف کې دا روایت دی د عایشه رضی الله عنها چې ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفه. الله تعالی چې د اور نه بندگان خلاصوي د جهنم نه، نو ډیر بندگان په دې ورځ باندې خلاصوي. او بل رب العالمین وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. الله رب العالمین فخر کوي په ملائکو. څنګه فخر؟ ملائکو ته وایي چې زما دې بندگانو ته وګوره دا څه لپاره را جمع شوي د عرفات په دې میدان کې. مطلب د رب العالمین اغا مطلب هم دا دی چې رب العالمین د انسانانو فضیلت بیانې په دغه ورځ باندې چې انسانان چې ما پیدا کړیو دا هسې نه، په دې کې یو خاص سر چې الله رب العالمین ته پته وه ما اراد هؤلاء. نو په دې ورځ باندې د انسانانو د پاره جنت ډېر لیکلی کېږي، د جهنم نه بچ کېږي. او رب العالمین په دې ورځ د نیکانو بندگانو د اعمالو په وجه باندې فخر کوي په ملائکو باندې. نو د دې وجه نه د دې ورځو خاص فضیلت او غوروالی راغلی دی. په دې ورځو کې ما مخکې ذکر کړل چې یو بل غټ عمل دی، هغې ته حج ویلی کېږي. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. نو د دې وجه نه دې ورځو ته خاص فضیلت هغه رب العالمین ورکړی. بیا په دې ورځو کې عام اعمال کول انسان ته د دې ډېر اجر ملاویږي. بخاری شریف کی حدیث ترمذی کې مشته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر يعني 10 ذي الحجه. په مخ د ځمکه چې څومره ورځې دي په دې ټولو ورځو کې الله رب العالمین ته چې نیک اعمال پکې ډېر محبوب او خوښ وي هغه په دې ورځو کې نیک اعمال کول. نبی علیہ السلام چې دا فضیلت بیان کو صحابه کرام فوراً تپوس وکړو چې یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، د جهاد نه هم په دې ورځو کې اعمال کول نیک اعمال کول دا غوره دي. نبی علیہ السلام ویلا چې ولل جهاد فی سبیل الله، د نیکو اعمال مقابله جهاد هم نشي کولای مگر هغه سړی رجل خرج بنفسه وماله، هغه مجاهد چې هغه د خپل او د مال سره وته وي واپس را نشي معنا شهید شي. نو په دې ورځو چې انسان نیک اعمال کوي د جهاد فی سبیل الله نو ورته رب العالمین ډیر اجر ورکوي. په نیک اعمال موږ تاسو ټول پیژنو
ټول کال کې چېرته د قرآن صحیح تلاوت ونکو، په دې ورځو کې قرآن راواخلئ، په دې 10 ورځو کې د قرآن ختم وکړئ، په تلاوت سره، په تفسیر سره، د علماو درسونه واورئ. په دې ورځو کې د شپې تهجد کول، صدقات کول، خیرات په دې معنا باندې پټې پټې صدقې کول غریبانانو محتاجینو ته. دارنګې په دې ورځو کې توبه ویستل د خپلو ټولو بدو اعمالو نه چې الٰه العالمین دا ټول کال مې ګناهونه کړي او ستا په دې ورځو کې نیک اعمال خوښ وي او توبه د ټولو نه لوی عمل دی، ښکلی عمل دی، نیک عمل دی. الٰه العالمین زه توبه وباسمه. نو توبه انسان وباسي، دا ډېر لوی عمل دی. او دارنګې په دې ورځو کې بیا خاص یو عمل راغلی دی چې هغې ته تهلیل او تکبیر ویلی کېږي. مسند احمد کې دا روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو په دې ورځو کې فاکثروا فیهن التهلیل والتکبیر والتحمید، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمد لله، دا کلمات ډیر ویوئ. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. صحابه کرامو په دې سنت باندې ډېر عمل کو. هغوی به راوتل بهر ته. ابو هريره رضی الله تعالی عنه او دارنګې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی به بازار ته راوتل او پوچت اوچت اواز باندې به تکبیرات ویل او خلکو به د دوی د تکبیراتو سره تکبیرات ویلا. دا صحیح روایتونو کې راغلي. ځکه په دې ورځو کې د اعمال دا ښکاره کول پکار دي چې کوم د ذکر سره تعلق لري. یکبران و یکبر الناس بتکبیرهما. صحیح روایت کې راغلي چې صحابه کرام براوت عبد الله ابن عمر، ابو هريره رضی الله عنه بازار ته برارل. یخرجان الى السوق ایام العشر. په دې 10 ورځو کې دې لپاره چې په بازار کې غفلت ډېر زیات وي چې دا خلک د غفلت زندگی پرېږدي او د الله ذکر رعایت کړي ځان ته، الله رعایت کړي ځان ته. نو په دې ورځو کې خاص دا ذکر کوله. کوم چې مشهوره داسې ده چې د فرضي لمونځ نه پسې خلک کوي په دې ورځو کې او نور بیا دا اذکار څوک نه وایي، نو دا ثابته نه ده. په دې وخت ورځو کې مطلق ذکر کول. مطلق معنا دا ده چې خاص یو ځای پورې مه مقید کوه، مه خاص کوه، بس عام اذکار وایا او په هر وخت کې وایا. کله چې بیا د اختر راشي نو د اختر د ورځې د سحر نه واخله تر ایام التشریق دغه ټولې د اختر ورځ ورسره 3 ورځې نورې په دغه ورځو کې بیا د فرضي لمونځ نه وروسته هم په اوچت اواز باندې ویلی شي او په هغې کې هم صحیح آثار د صحابه کرامو شته. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. د چا وس کېږي په دې ورځو کې دا 9 ورځې یعنی اول د ذوالحجې نه واخله تر د 9 د ذوالحجې پورې روجې نیول، دا ډېر لوی اجر لري. ځکه یوه ورځ روجه چې د الله دپاره ونیوله، نبی علیه السلام فرمایي من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه 70 خریفا من النار. څوک چې یوه ورځ د الله دپاره روجه ونیسي، الله به 70 کاله د ده دا مخ د جهنم د اور نه لرې وساتي. دومره یو اجر دی په روجه کې. یا یو مشهور حدیث بخاری شریف، کل عمل ابن آدم له الا الصيام. بنده عمل داغه د پاره مگر روجه، د دې روجې اجر الله رب العالمین د ځان سره ساتلی، دا به دې بنده له ورکوي. د دې وجه نه صحیح روایت کې همداسې راغلی. ابو داود کې دا روایت شته، امام نسائی راوړی دی. امام البانی رحمه الله په صحیح ابي داود کې لیکلي چې روایت سندن صحیح دی چې نبی علیہ السلام به د 9 ورځې دا روجې نیولې. حنید ابن خالد د خپل ښځې نه روایت کې عن امرأته عن بعض ازواج النبي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه اورېدلي وو چې کان النبي صلی الله علیه وسلم يصوم 9 ذي الحجه ويوم عاشوراء و3 ایام من كل شهر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا 9 ورځې د ذوالحجې دا روجې نیولې. عاشوري په ورځ به هم روجه نیوله. 3 ورځې به د هرې میاشت نه نیولې. یوم الاثنین، یوم الخمیس دا به هم نیولې. نو نبی علیہ السلام به دا روجې نیولې. د دې وجه نه پکار دا چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو. کوم اعمال چې هغه کړي که موږ او تاسو لږ سستي ده موږ او تاسو کې، نو پکار دا ده چې که دا نورې روژې ونه نیسو نو دا د عرفې روژه دا خو رانه فوت نه شي چې د هغې ډېر زیات ثواب دی په دغه ورځ باندې. او بیا خاصتا په دې ورځو کې دعا کول او بیا خاص د عرفې په ورځ باندې دعا د انسان ډېره ښه قبلیږي.
نو دعاګانې کول په دې وختونو کې نو دعا یو بهترین عبادت دی. خلاصه د خبرو دا شوه چې د دې 10 ورځو فضیلت راغلی دی. رب العالمین هم په قرآن کې او نبی علیه السلام په احادیث مبارکو کې بیان کړی دی. نو د دې وجه نه موږ او تاسو له پکار دی چې په دې ورځو کې خاص اهتمام د نیکو اعمالو وکړو، د قرآن تلاوت، خپلو خپلوانو سره صلة الرحم خپلولي وپالو او په دې ورځو کې قرباني وکړو. قرباني چې کوم مشهوره قرباني ده او د هغې به انشاءالله موږ وروستو احکام بیانو، هغه وکړو او ورسره روژو اهتمام وکړو، نور د نیکو اعمالو. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.